ملا صاحب یو سوال کوم پښتون دی د دوا ټکي پرې نه هودو بې ادبي دی معاف وي. ملا صاحب یو سوال کوم پښتون دی د دوا ټکي پرې نه هودو بې ادبي دی معاف وي. په آخرت دی ورګډ کړو دنیا دی په یو نقشې پرې نه هودو بې ادبي دی معاف وي. او ساز موسیقي هر څه دی حرام کړ افسوس کابل دی وران کړو आवाज دی ناشناس نغمه پرې نه خودو بیا د بی دی معافي. او ما خو ته ډیر محترم ګڼلې تا پسې به همیش ولاړم خو تا لحاظ د خپل قد محراب خطبې پرې نه خودو بیا د بی دی معافي. او اول انګریز اوس د پنجابي په لاس کې لوبېږي د پنجابي په لاس کې لوبېږي. خیال دی د پښتون هیواد قومي وحدت جذبې پرې نه خودو بیا د بی دی معافي. او د کائنات حسن پیغله دی په ژوند مړې کړو د پوهنتون نه بند لحاظ دی د تهذیب معاشرې پرې نه ښودو بیا د بی دی معافي. او وشیخه ته د پیغلې نه څه غواړې ژوند ته پرېږده بس تا په بندو هغه تباه کړه لحاظ دی د برکې پرې نه ښودو بیا د بی دی معافي. او رباب باجه دوپړی هر څه دی وسوځول هنرمند دی ووجلو आवाज دی د سندرغاړي ټپې پرې نه ښودو بیا د بی دی معافي. او څوکیدار طالب یو انټي پښتون پراجیکټ دی د ترګرۍ په نوم دی پښتون بچې پرې نه ښودو بیا د بی دی معافي. او رنده زه چې اوس کو خو په کړس وخاندو ساقي وایه تا ولې جام د میخانې پرې نه ښودو بیا د بی دی معافي. او پښتونه ته غلامي ستا څنګه آزاد کړم تا محبت د خپلې هتکړۍ د اوسپنې زړې پرې نه ښودو بیا د بی دی معافي. او اخري شعر د مقطع چې سمت سره ودرېږه چې د ژوند په حقیقت تی پوی کړي تر ناس د شیخ غیږ کې روزګار دی د تنگ نظریې پرې نه ښودو بیا د بی دی معافي. ته ناز د شیخ غیږ کې روزګار دی د تنگ نظریې پرې نه ښودو بیا د بی دی معافي ډیره مهرباني.